الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا صدق الله مولانا العظيم. سورة النازعات ترتیب مصحفی اعتبار سره 79 نمبر صورت تا، نزولی اعتبار سره 81 نمبر صورت تا. نو دا صورت هم دے سورة النبا نه بعد نزل شوه ده. ابتدا کې الله جل جلاله په فرشتو باندې قسم خوري او د دغه فرشتي کوم وظایف دي ذمہ داری دي دغه به الله جل جلاله ذکر کی، بیا ورپسې متصل د قیامت چې کوم بیان ده اب الله ذکر کی، او د کفار کوم تعجب ده په قیامت د هغه تذکره به الله وکي، او اجمالاً به الله جل جلاله د موسی علیه السلام واقعا چې کوم وخت کې دی د مدین نه د توا مقام ته روړ د وادي توا ته او نبوت وی ته ملاو ده او خپل ذمہ داری الله وی ته سنو کړي چې اوس ته دغه ډیوټي بو قاعده وي تو ذمہ داری وي چې فرعون ته ور درومه او هغه ته دعوت ورکړي اته توحید سنو کوي، بیا د فرعون کوم انجام د عاقبت ته دغه به الله ذکر وکي. هغه نه بعد بیا د کفارو چې کوم په قیامت باندې اعتراض او بعید شمار کو، نو الله پاک په امثال سره واضح کی چې انسان د تو پیدایش 15 فوټه وجود دی دا، نو دته اوکسا دومره لوی لوی غرونه اوکسا چې د هغې څه انتها د لویولي نشته ده، دا مې پیدا کړي دي بغیر د نمونې او د ماډل نه، نو تو نشه جوړوئ. بیا به د دوی ګروهونه الله پاک تذکره وکي، یو اصحاب الجنت دي او یو اصحاب الجهنم دي. په څه وجه باندې جهنم خلق جهنم ته لوړل او وجه به هلته ذکر کو، جنت خلق په څه وجه باندې جنت ته لوړل او وجه به هلته ذکر کو. او بیا ورپسې که خیري سوره عبس ووایو رسو به کنه که خیري ریزه کامې دي. والنازعات غرقا قسم می دی پاغه فرشتو باندې النازعات چې آر یستون کی دی دی روح ته کافر لرا غرقن په سختۍ سره. د کافر نه چې کله حدیث شریف کې درومي چې کله فرشته یو کافر بندا تر درومي هغه نه روح قبض کوي، نو داسې سختۍ سره یو بوسي که انسلاخ الجلد من الشاد، لکه د ژمده یو ځای نه چې سړی سرمن وبوسي دا به څومره په سختۍ سره وي. یا بل مثال یې ورکړی ده چې لکه غنې دا په وړۍ کې شخې شي او هغه ضربوي نرشو کوي، داسې په سختۍ سره د روح اروځي نه د بدن نه، او فرشتې هغه ته لګوي چې ایتها النفس الروح الخبیثه، ای خبیث روح اوځه، او خپل رب طرف ته په داسې حال کې درومه چې رب هم انتهایی در باندې غصه ده. فرشتې چې کوم ارغلي دا په انتهایی عجیب صورت ارغلي د جهنم نه یو ټاټ اروړی انتهایی بدبوداره چې بیا دا کله روبوسي نو په هغه ټاټ کې بند کی او سجین طرف ته یوسي. او هر چې د مؤمن بنده روح د هغې دپاره د فرشتې دا په داسې نوراني شکلونو کې رغلي چې انتهایی خوبصورت لیدی شي فرشتې. او جبریل امین ملک الموت دا د سر تکشینی د هغه په لندورایي سترګې داسې کلاوې ته غړېږي. د مؤمن سړي نه دغه فرشتې روح انتهایی په نرمۍ سره وبوسي. اوس دوې خبرې به دلته هم واضح کړو، د کافر نه روح انتهایی په سختۍ سره وبوسي، اگر که په ظاهر چې دغه کوم محتضر ده چې د روح ته کافر اوځي ظاهر اعتبار سره به سختي څوک نه به محسوسوي، خو په حقیقت کې د روح انتهایی په سختۍ سره وي. او مؤمن بنده ظاهر ممکن ده چې مختلف وي انسانون، ځنه یې هغه په پوی هم نشي کتونکي نشي په پوی چې دغه بنده ته تکلیف ته او بس اچانک خاموش شي مړ شي، او ځنه په ظاهر تکلیف وي خو لیکن حقیقت کې دته د روح ته ورکولو هغه تکلیف چې کوم کافر ته ملوي چې عادت نه وي، بلکې حدیث شریف کې دار درومي چې دغه روح ملک الموت خبرې وسره کوي، دغه الفاظ یا ایتها النفس المطمئنه، اے مطمئنه نفسه
خپل رب طرف ته داسې حال کړو چې رب دې نه خوشحول ده، دې نه راضي ده. لکه د مشکي نه د اوبې سوس که چې څرنګې په نرمۍ باندې روزي، داسې مثال یې ورکړه. داسې د روح د بدن نه پرواز وکړي، د ته پته هم نه ولګي. او بیا یو خوشبوداره کفن یې تر وړی په اکې دغه روح چې هغه ملک الموت سره یې پرېږدي نه فرشتې امینه په بندې کوي، نو په هغه کفن کې بند کی او الیین طرف ته هغه راون کی. نو به هر حال دلته کې اول د کافر د روح الله تذکره کوي. والنازعات قسم دې په هغه فرشتو باندې چې آیستونکي دي د روح د کافر لره غرقن په سختۍ سره. والناشطات قسم دې په هغه فرشتو باندې چې هغه ناشطات کولو کوونکي دي د روح د مؤمن لره نشتن په اسانۍ سره. یوه معنا. دویمه معنا والناشطات قسم دې په هغه فرشتې باندې چې هغه خوشحاله کوونکي دي. ناشطات د نشاط نه دي، نو خوشحاله کوونکي دي د روح ته مؤمن لره نشتن په خوشحاله کولو سره. والسابحات قسم دې په فرشتو باندې چې هغه السابحات معنا د عابدات سره چې عبادت کوونکي دي د الله پاک سبحان په عبادت کولو سره. یا سابحات د سبحان دي، سبحا لمبې ته ویل شي چې هغه لمبې ویونکي دي په لمبې ویلو سره. فرشتې دې پر دغه لکه په اوبې کې کب چې په اسانۍ سره مزل کوي لمبې پکې وي، نو درنګې د فرشتې دې پر دا سمونه مځکې ته تلل ورتلل الله داسې آسان کړي دي. فالسابقات بیا قسم دې په فرشتې باندې چې هغه سبقت کوونکي دي، مخکې کېدونکي دي. سبقن په مخکې کېدلو سره د الله پاک اطاعت ته. فالمدبرات بیا په هغه فرشتو باندې قسم چې تدبیر کوونکي دي امرن د معاملاتو لره. نو څه چې الله حکم یې ته کړی اثر ته رسوي. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یوم ترجف الراجفه په عریض باندې ترجفو په معنی تزلزلو چې په زلزله باندې بشي د مځکه. الراجفه په زلزله کېدلو سره، یا ترجف الراجفه چې په هغه عریض باندې ترجفو چې وبړنجېږي وبلړزېږي دغه مځکه. الراجفه په لړزېدلو سره. تتبعها الرادفه چې تابع به په دې پسې وي. الرادفه ردیفه دویمه ورځ ترتلونکې. نو یوه نفخه اولادو چې د دنیا سره ړنګه شي، بیا دویمه چې کله بیا اسرافیل علیه السلام پونک پکې وایي شپېلۍ کې، نو د دغه اوله او د دویمه په منځ کې به 40 سال فاصله وي. نو په دې پسې روشي بیا. قلوب یومئذ زړونه په هغه ریز باندې واجفتون خائفتون ډرېدونکي به وي. دا د قیامت ریز چې کله ولګي. ابصارها خاشعتون سترګې د دوی نظرونه دوی خاشعتون دا به ټیټې وي لوندې وي د حیا د وجې نه، ځکه چې عملونه به یې داسې کړي چې سترګې به چغوي نشي الله ته. یقولون دوی و په دنیا کې چې دوی به ویل انا لمردودون چې آیا موږ بېشکه سره لمردودون بیا به واپس کولی شو فی الحافره په حالت اولا کې لکه سره ژمدي شوي داسې بیا موږ ژمدي کېږو. اذا کنا عظاما نخره آیا چې کله موږ شو اډوکي نخرا بوسیدا زوړه بیا به دوباره ژمدي کېږو. نو قالو دوی یی تلک اذن چې دغه وپسې دغه حیات ثانیه په دغه وخت کې کرتون خاسره دغه وپسې دو خاسره د نقصان ولا. دا به د استهزاءن به ویل چې بیا دا خو چې بیا دوباره ژوندي کېږو، یو بل به چا نه حق خوړلی بیا به او پسې لویې جګړې به وي لنجې به وي یاره ډېرې تاوانریز به وي. الله فرمایي خبره دا ده چې فانما خبره دا ده چې هیا دغه قیامت زجرة واحده ده. زجر ده چیخ ته صوت ته واحدتون یو چې ارسو بس درهم برهم شي. فاذا هم بالساهره پس دوی به په دغه کې فی الفور بالساهره په یو کلاو میدان کې کلاو مځکه کې چا د محشر مځکه دو. هل اتاک حدیث موسی تو ترغله د خبر دی موسی علیه السلام اذ ناداه رب چې کله د آواز وکړ رب دې د بالوادي المقدس طوا په وادی مقدس طوا چې دا نوم دی دغه وادی د طوا میدان کې طوا وادی کې چې الله آواز پته وکړ اذهب الى فرعون انه طغى چې لوړ شه په طرف ته فرعون بشک سره د سرکشي اختیار کړي. فقل بیا ته وایي چې هل لك الى ان تزكى هل لك اراده الى ان تزكى آیا تو اراده شته دې خبرې طرف ته ان تزكى چې پوک شي د کفر د ګندګیو نه پاک شي ایمان ته نصیب شي. دا اراده لري کنه چې ته د خیر اراده لري او که همیشه په شر پسې بلګېدلی. دا فرعون ته الله داسې ته وایي واهديك الى ربك فتخشى واهديك او عزت تلیار وشم په طرف ته رب دې تو گایډ بده کوم. فتخشى به الله پاک نه ته ډریږي. فاراه الايه الكبرى بیا ور وشیلا موسی علیه السلام دته الايه الكبرى الايه الكبرى معجزه لویا. فكذب د تکذیب دی هغه وکړو وی مړه د جدوده. وعصوا نفرمنی وکړه
قرآن ګوره داسې ټکي دي وعصا سواد پسې چې یا ولګي منای نافرماني او الف پسې ولګي بیا معنا لاشته ثم ادبر يسعى ثم ادبر بیا د اعراض او کسټي اوړو يسعى کوششونه وکړل د موسی عليه السلام خلاف حشر بیا جمع کړل خلق او جودوګر فنادا आवाज یو ک فقال او ویل د فرعون انا ربكم الاعلى چې زه د ایتو سه رب لوی وی مړه د موسی چې کوم خبرې کوي بل نشته دا ما څنګه رب زیا بیا الله ور باندې وکړل فاخذه الله نکال الاخره والاولى بیونی الله پاک دلر نکال الاخره په عذاب په عبرت ته ای اخرینی والاولى د ای اولینیو د ای اخر امتونو د پرا دا مش کوم امتونو درمی مخته بیا درمی ای د پر الله عبرت وګرځاو والاولى هغه کوم چې د موجودین د زمانی بنو اسرائیل هغه د پر الله د عبرت ذریعہ وګرځولا ان فی ذلک بشک سره په مذکور واقعیا کې عبرت خامخا عبرت تلمن دی پر دی هغه چا یخ چې الله پاک نه ډریږي انتم اشد خلقا ام السماء بناها نو دا اوس الله پاک هغه زوی چې خلقو بو د قیامت انکار کوم الله دې چې تو دغه پنځه په توجود دغه جوړول مشکل دی کله دومره غرونه وکړه انتم اشد یا تو سه اشد زیات سخت یوي زیات لوی یوي خلقن دی پیدایش په اعتبار سره ام السماء یا د غسمون بناها چې د الله پاک جوړ کړه دا ورفع سمکها فسواها رفع بلند کړه د الله پاک چت دې فسواها بیا د الله پاک برابر کړه دا واغطش لیلها او الله پاک تیر کړی د شپه دې واخرج ضحاها اور یستل د وینریز دې دینا والارض بعد ذلك دحاها هم زکه بعد دین الله پاک دحاها غړول یې د بدریز وی دن کې ټولو کې قران کې دې نور الله پاک ګره د سپونونه او د مزکه تذکری کوي خود دې تعین نه د شو چې مزکه په لپیدو د قسمون په لپیدو ده په سوره بقره کې یو ځای سوره حمیم سجده کې ایو په دغه ځای کې والارض بعد ذلك دحاها مزکه الله پاک د اسمون د جوړولو نه بعد او غړوله خو پیدایش د مزکه په لښو ده نو داسې طریقه سره لکه داسې وا پیړاوي دی وړي دا د مزکه جوړ شو بیا یې نه پس اسمون چې دا هغه جوړ شو نو اسمون چې جوړ شه د دغه اسمون جوړېدل نه پس ته بیا د مځکه داسې وړه شوله نو دغه د امځکې دا ورسته شوی خلقیت د مځکې دا اول شو ده اخرج منها ماءها الله پاک اریستلی دي دغه مځکې نو بدی دي و مرعاها او غیا دي والجبال ارساها او غرونه چې الله جل جلاله ارساها قائم کړي دي په دې باندې لګولي په دې باندې متاع لکم ولانعامکم متاع ان سامان دغه د فائدې د توسې د پراو د زناورو د توس د پرا نو دغه مزکه کې څومره سمنونه دي الله چې توس تم پیدا کړي تو زناورو ته پیدا کړي دي خو لیکن مقصد بخپل نه روي قیامت پر درومي فاذا جاءت التامه الكبرى پس هر کله چوروشي التامه الكبرى التام